یو ځل شیطان راغی فرعون پسې. فرعون خو پیژنئ، فرعون هم د خپل زمانې غټ بدبخته دی. وی شیطان د فرعون ته ویلي چې دنیا کې یو زه غټ بدبخته یم او یو ته غټ بدبخته یې، زما استانه د دنیا کې بل غټ بدبخته نشته. وی فرعون د شیطان ته داسې وکتل چې ما او تا بدبخته یې، نه زما استان هم ډېر بدبخته شته دی. وی شیطان فرعون ته ویل چې ما او تا نه غټ بدبخته بلا بل څوک. فرعون ورته زه درته ښایم چې زما استانه به غټ بدبخته یي، زما استانه به غټ نامراده یي، زما استانه به په ډېر خلک لعنت وي. شیطان هم حیران دی چې فرعون ته خو هغه تارونه معلوم دي، هغه تار خو ما ته معلوم نه دی، هغه ځای خو ما ته معلوم نه دی. وی دا به څنګه بدبختي ما ته ښې نه؟ فرعون ورته بلکل به درته وښایم، دا خو اسانه کار دی. وی د شیطان او د فرعون ځان د بزرګانو په جامه کې جوړ کو، یو محلې ته راغل. هلته محله کې یو سړی اوسېدو، هغې سره کېناستل. کاکاجي موږ ډېر بزرګان خلک یي او موږ چې د الله نه څه وغواړو هغه موږ له الله راکوي. زه کاکاجي ته ووایه چې ستا دپاره الله نه څه وغواړو چې الله یې تاله درکړي. کاکاجي ورته جواب کې څه ویلی؟ ویل نور الله نه هېڅ مه غواړه، زما د ګاونډي بیګا غوا راوستې ده او ډېرې ښایسته پی کوي، الله نه دعا وغواړه چې الله ته دا غوا والي او الله همداسې بې غوا پاتې کړي. شیطان وتل چې دا غوا د هغې نه څه له غواړې؟ چې ویلي الله پاک خو دعا به وکړو، تاله به الله 2 غواګانې درکړي، تاله به الله 5 غواګانې درکړي. هغې ورته ویل نه کره، زه په غواګانو هېڅ هم نه کوم، خو چې زما د ګاونډي نه دا غوا والي که نه په زړه مې غټ رمان دی، هغې کره غوا رمباړې وایي هسې زما په زړه باندې تیاره ده، نو هسې بس زما اړه کې څه چل کېږي. ماله د یو هم نه راکوي، خو د دې ګاونډي نه دی چې دې نه دا غوا مړه شي او دا سر په سرو سترګو جاړي که نه، دا ډېره مزه راکوي. بس دا مې ارمان دی، خیر الله نه دا وغواړئ. فرعون شیطان ته ویل چې ودې کتو زما استانه غټ بدبخته دا دی، زما استانه غټ بدبخته دا دی چې ګوره خپل ځان دپاره نه غواړي چې هغه بل له الله ورکړي په هغې یې زړه درکوي، په هغې باندې هم خفه دی. پوه نه شوئ؟ دا دنیا کې غټ بدبخته انسان دی.